السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو ملګرو، دا پارک دی انشاءالله او ویډیو را روانه ده. ما سره نور ملګري هم دي، انشاءالله ویډیو به کوو د خیره او دا پارک د باندې لګین و. پارک ملي ده او ملګري کسان ناست دي. نو انشاءالله زما اولنی کلام دی د اردو. نو انشاءالله امید لرمه چې دغه کلام تاسو زما په یوټیوب چینل باندې صدام وفا یوټیوب چینل دی. نو انشاءالله بل زما سره طاورحمان ورور مې دی، د هغه هم انشاءالله چې نعت روان دی، هغه به د KPK سټوډیو نه شیر کېږي انشاءالله. نو ملګري هلته روان دي، بس ځای ګورو چې کوم ښایسته ځای، بس کوشش به کوو د خیره. نو نعت به انشاءالله چې شیر کوی یم او مخکې به ملګرو سره هم شیر کوی. دا وګورئ انشاءالله هغه یې لیکلي دي، وایي پېښور د زړه سر. دا پارک دی ملګري دي، دا کسان دي انشاءالله. طاورحمان ورور مې دی او دا رحیم دی. بس انشاءالله ویډیو را روانه ده او الله دې وکړي چې ښایسته راشي. رحیم وروره د خیره څه کوو انشاءالله؟ بس بسم الله پې کوو، د الله د نوم نه سټارټ اخلو، نو باقي الله دې پکې طاورحمان راشه که نه. انشاءالله دا زما خوږ ورور طاورحمان دی او انشاءالله چې بس سټارټینګ شروع کوو د خیره څه، ځکه چې بیا دغه نورم دغه د کمېدو سي. نو څه وایي خو ما مینوال ته څه وایي؟ نو انشاءالله العزیز دا زموږ محترم ورور صدام وفا بی او دا زموږ محترم ورور تشریف راوړی دی. انشاءالله اوس به د نعتخوانۍ شوټینګ کوو انشاءالله دا ویډیو. نو زمونږ دا ارمان دی چې څومره مینوال دي دوی وګوري او د نعت نه خوند والي انشاءالله. جی بالکل. صدام به ډېر وخت نه چې ډېر کوششونه ده چالو کړي دي، یو ډېر ښکلی اقدام یې اخیستی، یو ښه سټپ یې اخیستی دی. نو انشاءالله دا یو نوی ده چې دی پکې دغه وکړو، اضافه وکړه چې په دې کې څومره نعتخوانان دي هغوی ته به دا موقع میلاویږي چې نعت سره سره هغوی چې دی مطلب ویډیو طرز باندې هم چې دی دې دپاره د سره دغه وشوسي انشاءالله. نو یقینا دا به ډېر خوند وکړي او ډېره مزه به وکړي او یو نوی پیغام به چې دی خلکو ته په سکرین باندې هم راشي او د دې په ترڅ سره چې کوم ټیلنټ موجود دی زمونږ خاص کر د پېښور په نعتخوانانو کې. نو څنګه چې مونږ ګورو کراچۍ لاهور د دوی چې څومره نعتخوانان دی ډېر پروفیشنل طریقې سره خپل نعتونه چې دی سوشل میډیا ډفرنټ پلیټفارم باندې دغه کوي، شیر کوي، دغه کوي. لیکن زمونږ دا سایټ چې دی دا د دې شیز نه چې دی یو شاته پاتې شو. لیکن صدام بای چې کومه سټوډیو دی هغوی چې دی یو سټپ اوچت کو او انشاءالله زمونږ دعا ورسره ده دغه دی چې دا به ډېر مخکې ځي. لکه څنګه چې بایجان وفرمایل دي سره سره زه یو خبره کومه، مخکې به مونږ کراچۍ ته لاهور ته دې ویډیوز پسې تلو د ریکارډینګ دپاره. الحمدلله اوس ستاسو خپل په دې پېښور کې KPK سټوډیو صدام بای سره به تاسو ته د کراچۍ او د لاهور د ریکارډینګز نه ښه ریکارډینګ انشاءالله دلته تاسو ته هغه معیار میلاویږي انشاءالله. بس ملګرو انشاءالله دا زموږ د ویډیو ملګری دی چې کوم ویډیو کوي، نو انشاءالله دا چې کوم د کراچۍ والا ریکارډونو والا کسان دي غواړي چې یاره موږ هغسې ریکارډ وکړو انشاءالله چې دلته سټوډیو راغلی ښه QBS کومه ځایدار ریکارډینګ دی. نو اوس خو انشاءالله موږ دا خپل هسې ویډیو کوو، بیا انشاءالله هغه به شیر کوو په چینل باندې، نو بیا به انشاءالله وګورئ. د خیره ځه، السلام علیکم ملګرو. بس انشاءالله کار شروع دی او کیمرې د الماش سره مکس کړي ورور جان. بس انشاءالله روټل پروګرام به مو کوو د خیره او ویډیو د خیره شروع کوو. دا وګورئ، ګوره ښه دا یې لیکلي څه تاسو به یې پېښور د زړه سر. السلام علیکم ملګرو، انشاءالله چې ویډیو روانه ده.
زمونږ کیمرامین دی कभी ऐसा हो मदीने में शाम हो जाए रोज़ा जो समा जाए मेरी आँखों में इंशाल्लाह वीडियो पर खैर अपलोड कीगी और चैनल सब्सक्राइब के शेयर के लाइक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू ग्रानो मुहतरम कतुनको नाज़रीनो دې ټیم کې مونږ د خوږ محترم ورور صدام صاحب یو شوټینګ کوي د نوی نعت الحمدلله کوم ریکارډینګز دپاره به چې مخکې د خیبر پښتونخوا ملګري کراچۍ ته یا لاهور ته تله دا د ټولو ملګرو دپاره خوشخبري ده چې الحمدلله اوس هغه ریکارډینګ د کیوبیس هغوی ته ستاسو خپل ښار پېښور کې میلاویږي KPK سټوډیو د صدام وفا بی ډېر ښکلی آډیو انجینیر د کیوبیس ماسټر دی او انشاءالله د هر ملګري دپاره خصوصي رعایت سره انشاءالله د PK سټوډیو دا تاسو ته خصوصي ډسکاونټ درکوي نو انشاءالله هر یو ملګری دا کوشش وکړي چې اوس د ویګاس په ځای د کیوبیس ریکارډینګ دغه وکړي ځکه دور جدید دی چې څومره ښه دغه کوالټي وي نو انشاءالله دومره به هر ملګری اوري نو دا د اوس موږ راغلي یو د دغه ته شوټینګ لپاره دا څنګه کې زمونږ ډېر خوږ ملګری رحیم بھائی د ویډیو ماسټر ډرون باندې ویډیو جوړوي بهترین ماسټر دی او دا د خیبر پښتونخوا مشهور نعتخوان حافظ محمد ریاض الله فاروقي صاحب دا د بوسنګ کې ولاړ دی ملګرو بس انشاءالله ویډیو او ختمېدو کې دا موږ ملګري دي دا ټول دا دی خوشحاله که دا وګوره دوه دا دي یو هغه دی دا ټول شوقین دي د نعتونو شوقین یې لکه مینه لرئ ورسره نعت زما واورېدو بس نعت یې مو واورېدو خوندونه یې ترې واخیستل نو انشاءالله اوس پروګرام ختمېدو کې دی ځکه چې 11 بجې راغلي دا څه ټایم دی 4-5 بجې دي نو دې طریقه به کوو انشاءالله ویډیو برابرېږي بس او روټۍ تورحمانه وروره تورحمانه وروره ویډیو وشوه د خیره سه الحمدلله صدام وفا بی ماشاءالله زه وایم چې د خیبر پښتونخوا د حضراتو دا خوش قسمتي او خوش نصیبي ده چې الله جل جلاله د کور کې دا سهولت میسر کو او کني دا خو ډېر وړ ټینشن زه په خپله په دې شعبان کې روانو م کراچۍ ته ریکارډینګ لپاره خو الحمدلله الله پاک ستاسو غوندې کې خوږ ورور او خوږ ملګری الله پاک موږ دقلته کې راکړو زما دا پیغام ټولو ملګرو ته دی چې کله هم پېښور ته راشئ نو سټوډیو د صدام وفا بی نوم به نه هېروئ انشاءالله نو اوس به څه کوو د خیره سه ویډیو خو ختمېدو کې ده د خیره بس ځو انشاءالله بیا به څه کوو اوس به ځو انشاءالله خوراک به کوو او د خوراک نه وروسته به انشاءالله بس بیا به یو بل نه بېلېږو نو ملګرو بس په الله سپارم او د خیر انشاءالله بیا دپاره به بیا میلاویږو او بس اوس خو انشاءالله چې ویډیو داسې څه شاټونه نیم پاتې دي ځکه چې تیاره کېږي بیا وګورئ نه او ماښامي ټایم دی بس مازدیګر اذان شوی دی او انشاءالله بیا سره کوو